مين ورور واللي وكريه وجوكري بلبل اخباري وكريه وجوكري راشي افغانانو. کندهار ښاروالي د ښار د تنویر او روښانتیا په خاطر باندې د ښار په مختلفو سیمو کې سولري او غیر سولري څراغان نصب کړي دي چې د هغه د جملې څخه د کابل بانک څلور لارې څخه شروع بیا تر مسلم څلور لارې پورې او د شهیدانو څلور لارې څخه شروع بیا د ایران کونسلګرۍ پورې د څراغانو یادونه کوو. دا چې دغه څراغان د ښار په ښایست او روښانتیا کې څومره مهم رول لوبوي په دې اړه به د درنو ښاریانو نظرونه راواخلو. ماستر ته ضرورت لري ژوند په یو لمڅي وکړي هیواد جوړ کړي مين ورور ولي وکړي هیواد جوړ کړي. زما نوم فیصل احمد دی. فیصل احمد صاحب دغه ساحه کې چې مخکې ګروپان نه و نصب سوي او اوس ښاروالي په دغه ساحه کې ګروپان نصب کړل، دغه ساحه یې روښانه کړل، مخکې څنګه حالات اوس څنګه دی؟ بیخي ماشاءالله ښه خوند کوي، روښنایي خو بیخي ښه خوند کوي. خدای پاک دې نور هم زموږ وطن روښانه کړي په هر بخش کې، دغه د ښاروالي په بخش کې چې هر خدمات چې ښار مو ښه خوند کوي، ښه خوند کوي روښنایي. د دې په ساتنه کې باید چې په وس کې څه توان توفیق کړي، باید نور هم د خپل وس توان توفیق چې دی لري هغه باید وکړي چې د ښار نور هم ښایسته سي، روښانه سي. مخکې هم راوتلو خو داسې خوند یې نه کوي لکه اوس چې روښانه دی. اوس خو ډېر ښه خوند کوي، لار هم روښانه وي، ښار مو هم ښه معلومېږي، بیخي ښه خوند کوي ماشاءالله. دا ډېر ښه اقدام دی، ډېر درناوی یې موږ کوو. په هر شي کې باید داسې پاملرنه وشي، ښه کارونه وشي، وارثه ته پام وشي. در مخه موږ پناري د 12 بجې درې 11 بجې کوله، اوس د سهار پورې کوو، سهار پر پناري خلاص وي نه دی نو ډېر ښه خوند کوي. دا ګروپان تر مخه روښنایي نه وه، موږ په 11 بجې 12 بجې بنده کړه، اوس تر سهاره پورې خلاص پېښلمې پورې اوس پناري خلاص وي. د دې په جوړېدو په سمېدو سره واقعیت هم پرمختګونه راغلي دي او پرمختګ یې دا دی چې ښار ته ښکلا ور په برخه کړې ده او دوام دا دی چې په هره ساحه کې څه لیدل کېږي، کوم موټروانان یا دغه چې د یا لایټ خراب یا غبطیان دغه هغه د دې سره ډېر وسا دي، د ټکرونو څخه هم مخنیوي کړی دي. تنه هم دا ده چې د ښار هغه تاریخي ساحې چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي په هغو کې دغه لایټونه ګروپان باید دی فعاله کړي، ځکه تاوان خو نه کوي، هغه خلک به ډېر ورسره وسایي. په ښار کې همکاري سوې ده، ګروپان لګېدلي دي او په دې هم خوشحاله چې موږ هېواد کې امن دی. تر دا در مخه چې دا تاریخ وه خو چندانې ښار مو سم نه و، اوس چې دا ګروپان لګولي دي ډېر ښه خوند کوي، ډېر ښه ساحه ده. نو موږ د ښاروالۍ دا څخه مننه کوو چې زموږ ښار نور هم پاک کړي، موږ تاسو هم باید مرسته پکې وکړو چې پاک یې کړو. موږ تاسو باید په موږ تاسو کچره یو بل شی پر سړک باندې ونه غورځوو، یو ښار باید موږ تاسو په ګډه سره پاک کړو. یوازې د ښاروالۍ والا دنده نه ده، زموږ تاسو دنده مين ورور ولي وکړي هیواد جوړ کړي بلبل اخباري وکړي هیواد جوړ کړي. لکه څنګه چې ښاریان په جریان کې دي، د کندهار ښاروالۍ مختلفې پروژې عملي کړي دي، د ښار د روښانتیا دپاره یې هم مختلف ډوله پروژې عملي کړي دي. د هغو له جملې څخه یوه مهمه پروژه کابل بانک چوک څخه تر مسلم چوک پورې او بل د شهیدانو چوک څخه تر ایران کونسلګرۍ پورې، د شهیدانو چوک شاوخوا او د شهیدانو چوک څخه تر اوګاټا سړک پورې ادامه لري. په نوموړې پروژې باندې 4.1 میلیون افغانۍ مصرف راغلی دی. په نوموړې پروژې کې موږ 140 عدده خاضیه درلودې او 194 عدده 1.5 واټه ګروپان مو کار کړي دي. د ښار په هغه ساحو کې چې څراغان نصب سوي دي او تخریب سوي دي، نو کندهار ښاروالي پلان لري د دې کال په جریان کې ټوله څراغان فعاله کړو، ورته هغه که د لوی ویلې ساحه وي او د ښار په نورو ساحو کې چې موږ مختلفو ساحو کې څراغان لرو، انشاءالله په پلان کې لرو د دې کال تر پایه پورې به ټوله روښانه کړو او انشاءالله که مشکل به بیا نه راشي افغانانو دا مو کور دیا دلته زندگی وکړي هیواد جوړ کړي، دلته زندگی وکړي هیواد جوړ کړي.